خبرې نه کومه، صرف د یوې خبرې یا دهاني کومه. دا کم ملګري چې پروګرام جوړوي، پرویز شاهین صاحب یو لوی نوم دی، د هغه په نوم باندې ټولنه ده. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې کم شاعران تاسو راغواړئ، نو د وخت نه مخکې په ټلیفون باندې هغو ته دا خبره کوئ چې که فرض که تاسو بیا صرف راځئ لکه په بازار کې سړی خپله سودا وکړي بیا کور ته ځي، نو دا کار مه کوئ. دا بازار نه دی، دا پروګرام دی. او ستاسو نه ډېر درانه او عزتمن خلک او ډېر درانه مشران شاعران دغه دي ناست دي او خپل شعرونه ویلي هم دي، خو بیا هم ناست دي. او دا احسان صاحب یو لوی ادیب او شاعر او ډاکټر دی، هغه ناست دی، خلال صاحب ناست دی، بابا ناست دی، نور کسان ناست دي. او دا الکان شاعران اکثر دا کار کوي چې هغه شعرونه ووایي او په مخه باندې بیا لاړ شي. نو زموږ خو دې ته ضرورت نشته چې موږ له دې څوک داد راکړي. په دې مخکې ورځو کې په باغډیرۍ کې ما شعرونه ویلي، خدای شته که ما څه خوند نه کړی، خو هغه چې سوشل میډیا ته راغلو نو هغه ډېر زیات خلکو اپریشیټ کړو. نو د هغې بیا وروسته پته لګي چې یاره د دې څه پوزیشن دی. د هر سړي خپل یو وزن دی، خپل شعر دی، خپل خیال دی، خپل یو ویژن دی، هغه به وړاندې کوي. خو په کار دا ده چې دا دومره ښکلي شاعران سید الله خادم صاحب دغه د خپل شعر وي، نو د دې خو دا مطلب نه شي چې دی به ووایي او دغه ځای ګاډی به سره په مخه روان شي لاړ به شي. نو مهرباني وکړئ دا کار مه کوئ. د دې سره د سړي زړه ماتېږي او دا بیا د موږ خو یو بل پېژنو، خو د عوام ته بیا سړی بد ښکاره شي چې یاره دا شاعران یو بل اورېدل نه غواړي، خو صرف ویل غواړي او بیا په مخه ځي. نو دا کار نه دی پکار. آینده دپاره که داسې پروګرامونه هر ځای کې وو، کم ځای کې چې دا کار کېږي، دا کم چې ما وغندو، نو زه به آینده دپاره د پروګرامونو نظم لا اله الا الله محمد رسول الله که ما له اوس مشاعرې خوند نه کوي یا پکې راله غزل ویل خوند نه کوي. باغډیرۍ ته هم دغه شان تللی وم، دلته هم دغه شان راغلی یم چې صرف د عزیز طالب صاحب او د پرویز شاهین صاحب په دې نوم دپاره زما سره مشرانو د بزرګانو موږ مخکې اتلانو له پروګرام کړی، زاړه اتلان چې کم چې وفات شوي وو، آفتاب شیرپا ول راغلی و، هغې مهمان خصوصي و. په هغې کې ما د هغه مشرانو په اعزاز کې یو نظم لیکلی و، نو هغه مې را پیدا کړی و. ما زه به لاړ شم، زه هغه به سره شریک کوم، د خادم صاحب سره، ناز صاحب سره وغیره د ملګرو سره به ناسته پاسته وشي. یقین په خدای وکړه دې مینې دپاره راځم، د دې ګیدرینګ دپاره راځم. مشاعرو خوند ختم شوی دی، د تشو خبرو خوند ختم شوی دی، خو صرف د عمل وخت پاتې دی او عمل توفیق دې موږ له خدای پاک راکړي. دا د عزیز طالب صاحب روح ته ډالۍ او پرویز شاهین صاحب ته، نایب صاحب ته، نور مشرانو ته. فقط قامت کې که د غر نه لوی شم، د مشرانو د خپو خاورې یمه، که د علم او د خیبر نه لوی شم، د اتلانو د خپو خاورې یمه. چې اتلان په صدو نه ورکېدې، چې مشران د مرغو نه ورکېدې، چې کشران د چا بې قدره نه وې، درنې نامې د سړو نه ورکېدې. ځکه چې خلک په هغو یادېږي، که خلک ډېر په بریالو یادېږي، که د کابل او پېښور نه لوی شم، د بزرګانو د خپو خاورې یمه، که د علم او د خیبر نه لوی شم، د اتلانو د خپو خاورې یمه. وایي زه به د وخت د غره د سره لویږم، که مشرانو ته مې بد وکاتو، زه به د ژوند د هر کمره لویږم، که اتلانو ته مې بد وکاتو، زه به د هر چا د نظره لویږم، که ملنګانو ته مې بد وکاتو، زه به د قدر د منبره لویږم، که استادانو ته مې بد وکاتو، ځکه د ستورو او د نور نه لوی شم، د استادانو د خپو خاورې یمه، که د علم او د خیبر نه لوی شم، د اتلانو د خپو خاورې یمه. زه چې د خپل مشر نه نه لویږم، په حقیقت کې ته وړوکی یمه. زه چې د خپل مشر نه نه لویږم، په حقیقت کې ته وړوکی یمه. د اتلانو نه چې نه لویږم، فقط قامت کې ته وړوکی یمه. د بزرګانو نه چې نه لویږم، په اهمیت کې ته وړوکی یمه. د استادانو نه چې نه لویږم، په علمیت کې ته وړوکی یمه. په کم جواز به د منبر نه لوی شم، د عالمانو د خپو خاورې یمه. په کم جواز به د منبر نه لوی شم، د عالمانو د خپو خاورې یمه. که د علم او د خیبر نه لوی شم، د اتلانو د خپو خاورې یمه. محبت په معنی نه پوهېدم، هغو په دغه معنی پوهه کړمه. د شعریت په معنی نه پوهېدم، زه یې په شعر مصره پوهه کړمه. زه په جرات او حکمت نه پوهېدم، زه یې د وخت په نقشه پوهه کړمه. پینډه کې خپل او بل پټی پیژندل، پینډه کې خپل او بل پټی پیژندل، زه یې په دې فلسفه پوهه کړمه. که خپې تیوزي د څادر نه لوی شم، خو د پوهانو د خپو خاورې یمه. که خپې تیوزي د څادر نه لوی شم، خو د پوهانو د خپو خاورې یمه.
که د علم او د خیبر نه لوی شم د اتلانو د خپو خاورې یمه هغو د مینې ګلپاشي کړې ده هغو د ژوند ترجماني کړې ده زه د ادب د مدرسې بچی یم هغو په فن کې استازي کړې ده زه د مذهب د مدرسې بچی یم خو ما په نوم مسلماني کړې ده د مؤمنانو کار مې نه دی کړی د ادیبانو کار مې نه دی کړی که په داوه د سمندر نه لوی شم د ادیبانو د خپو خاورې یمه که په داوه د سمندر نه لوی شم د ادیبانو د خپو خاورې یمه که د علم او د خیبر نه لوی شم د اتلانو د خپو خاورې یمه چې د وخت نور ته ټینګېدی نه شمه د مشرانو د سر سوری غواړم چې د وخت نور ته ټینګېدی نه شمه د مشرانو د سر سوری غواړم بې دعاګانو چې په اور کې سوځم د فقیرانو د سر سوری غواړم چې د ادب په معنی نه پوهېږم د ادیبانو د سر سوری غواړم خو لنډه دا چې په هیڅ نه پوهېږم نو د پوهانو د سر سوری غواړم که د چنار او د نختر نه لوی شم د شاعرانو د خپو خاورې یمه که د چنار او د نختر نه لوی شم د شاعرانو د خپو خاورې یمه که د علم او د خیبر نه لوی شم د اتلانو د خپو خاورې یمه ډېره مننه